و یو وارې حضرت سلیمان علیه السلام وویلې دا قصه په هغه پخوا هغه زمونږ مدرسو کې کتابونه او نفحة الیمن او نفحة العرب دا به عربي ادب کې ویل. نو هغې کې دا قصه ده چې وایي یو ورځ سلیمان علیه السلام ویل وایي چې یا الله نن که ماته چانس راکړې چې دا ستا مخلوق زه میلمه کړم. و هغې ویله چې صحیح ده. نو وایي ډېره لویه دښته کې په دې شام کې وایي چې دغه دیګونه باندې کړل او دغه شو وایي چې دغه تیار شو. نو وایي دغه د فرشتو ورته وویل چې دا خبره تیاره شو اوس دا میلمانه دي راځي. نو وایي چې اول دا بحري مخلوق شروع کړي دا بري. وایي چې نه دا بحر والا در اخلاص شي بیا به د بري سره بیا ګورو. وایي دی کې یو نهنګ راووته دا څه چې و ټول یو لقمه کړ. وایي بیا داسې خفه روان و چې الله دا څه ټکه را پرېوتې دا هره ورځ دې دوه هغه راکولې لقمې او دا نن دې یوه راکړه. دا محترم ورونو قصه چې هر څنګه ده چې ثابته ده او که نه ده خو قصه ده په دې کتاب کې د الله تعالی د عظمت او د هغې د دې پالنې دا تصور موږ او تاسو کولی نه شو اصلا. دا زموږ او ستاسو دا وړې وړې خزانې او ګودامونه دا هېڅ معنا نه لري. موږ او تاسو خو ظرف وړوکی دی که نه دغسې په دې ظرف دغه کوو. نو که موږ او تاسو غواړو چې د الله تعالی دا تعریف واقعي شي د دې میلیونونو مخلوقاتو د پالنې دا تصور ذهن کې راشي. یو دویم دا ده چې هر څومره د کائناتو په اړه زمونږ او ستاسې مطالعه زیاتېږي دا د ساینس علم چې ورته وي خصوصا دا تجربي علم په دې اړه چې څومره د انسان مطالعه زیاتېږي په هماغه کچه به دا تعریف د زړه د تل نه راوځي. په دې ناسا کې چې دا څومره خلک دي دې کې وایي ډېره لوړه فیصدي مسلمانېږي خو دا امریکایانې وجني دوی نه پرېږدي چې دا د دنیا ته بیرته سالم راشي او دا حقایق ووایي. هغو ته اجازه نشته چې داسې او کوم یو چې دغه شي داسې په اللهم باندې ترې نه راوځي هغوی بیا ځینې خبرې کوي. د دې کائناتو دا مطالعه چې څوک وکړي هغه پرته د دې نه پاتې کېدلی نه شي چې په دې رب العالمین ایمان رانوي. پاتې کېدلی نه شي بلکل ناممکنه ده. خو څوک اعتراف کوي او څوک چې دی هغه د یېرې نه او څوک د تعصب نه همداسې دغه شي. نو محترمو د دې معنا دا ده چې پوهه لاسته راوړل دا یو ډېر مهمه خبره ده. خبره ورسېدی څومره چې انسان پوهه زیاتی په هماغه اندازه خصوصا د الله تعالی د صفاتو او د هغې د مخلوقاتو په اړه په هماغه اندازه به د هغې دا ستاینه واقعي. یعنې موږ او تاسو خو ټول شکر دی الحمدلله شکر دا ښه دی دا خبره هم ښه ده چې په دې ژبه ده خو که په واقعي معنا هغه شکر ادا شي دا انسان کې تغییر راولي په واقعي معنا. محترمو موږ او تاسې باید د یعنې د الحمدلله رب العالمین کې دا پیغام هم دی چې دا الحمدلله رب العالمین دا ووایو فورا زما او ستا په ذهن کې راشي چې دا اوس سهار چې را پاڅېدلی موسه پورې د نړۍ څومره شیانو نه مې استفاده وکړه. دا خپله چې را سره دي دا سترګې لاسونه غوږونه او دا وسایل او دا چا سره چې تللی یم راغلی یم او دا ګاډي او دا دوکانونه او دا ټول آیا دا دومره شیانو نه چې زه ګټه اخلم دا چې ګورم دا چې نه ګورم او دا داخل کې څومره مشینري کار کوي هغه خو جدا خبره ده. د دې مې شکر ایستلی که نه. د په حدیث کې راځي چې په هر بند باندې یو صدقه ده که نه چې انسان را دغه کېږي. دا خو هماغه خبرې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تا ته ښودلي او دا په حمد کې انځور کېږي. لیکن زما او ستا دا حمد چې دی دا هسې د ژبې په سر دی. دا که مانځه کې په واقعي معنا د الحمد سړی ووایي الحمد او بیا رب ووایي او بیا العالمین ووایي او بیا دا مفاهیم را مستحضر کی دا مونځ
دا مونځ کې ډېر تفاوت راځي. دغه مونځ به هغه مونځ نه دی چې ما ورته مخکې کوو. محترمو د حمد دویمه معنا چې دا هغه شکر کول دي. شکر او دا مخکې ما تاسو ته خبره وکړه چې دا شکر دا ایجابه هغه شیخ سادي صاحب ډېر صحیح فرمایلی دی چې دغه یو تنفس چې ته کې دا یو شکر ایجابی چې دا او به چې را وباسي دا بل شکر ایجابی. دا نور شیان خو بالکل پرېږده یک نفس کې تاسو نه میر دی زه بس ما نه میر شو معنی ما درته وکړه. نو محترم او دا خبره هم صحیح کړې ده چې د الله تعالی د عظمت دا نښې چې دي هغه یوازې په دې لویو شیانو کې نه دي، په دې وړو کې هم دي. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورق دفتری معرفتی کردگار. هر ورق نور شان خو پرېږده دغه یوه پاڼه. نو محترمو بل عادت موږ او تاسو ته الحمدلله رب العالمین دا ښیي چې د انسان همیشنی شکر دا وګرځي چې تل د الله تعالی د نعمتونو یاده وکړي او پرله پسې د هغې شکر ادا کړي. ښه موږ او تاسو ته ځینې خلکو ته نعمت یوازې دا ډالر ښکاري، ځینې خلکو ته یوازې دغه چوکۍ ښکاري، دا نور شیان ورته د سره نعمت نه ښکاري. یو سړي قصه کوله وایي چې موږ یو څوک ولیده د سترګو ټول سترګې جوړې وې، صرف د دې سترګو دا اتومات خراب شوی و. دا نه ده دا اتومات موږ او تاسو هېڅ احساس نه کوو، خو دا اتومات دی. وایي دی به چې کله شی لیده دا دواړه لاسونه به یې داسې دغه کړی او به چې لرې کړې بېرته به دا بانټ راښکته شو. وایي ده ویلې چې دا څومره دارایي لرم زه آماده یم چې دا ورکم خو چې دغه اتومات جوړ شي. دا څه دا موږ ته نعمت نه ښکاري. دا هر ویښته او د دې لاندې نظام او سیستم په دې خو اصلا موږ او تاسو پوهېږو نه، په دې خو علما پوهېږي، د طب علما. یعنې د نعمتونو یوازې دا ظاهري شکلونه نه دي محترمو. ځینې خلکو ته معنویت اصلا نعمت نه ښکاري. او دا زموږ زمانه کې خو دا داسې زمانې سره مخ یو چې لږ داسې د معنویاتو او د دغې خبرې کوي. وایي دا ساده دی، وایي دا په چیش پوهېږي نه، دا وایي د دنیا د رسم و رواج نه بې خبره دی بیچاره، دا په قرن حجر کې ژوند کوي. امام سفیان ثوری رحمت الله علیه به دا ویلې د دې وایي که موږ ته چې الله پاک دا کوم نعمت را کړی که دا پاچایان په دې لذت خبر شي نو لجادلونه بالسیوف، په تورو به موږ سره جنګ وکړي او دا به موږ نه واخلي. دا خو د نعمتونو پرله پسې یادول دا ډېر بې شمېره نعمتونه هغه دي چې موږ او تاسو نعمتونو کې شمېر هم نه، هغه نعمتونه دي. نو محترمو د همدې تصور او همدې احساس سره دلته هم د الحمدلله رب العالمین وایو او په مانځه کې چې وایو دا لږ تر لږه دغه لږ مفاهیم په ذهن کې مستحضر شي. مولوي زاده صاحب دا الحمد ووایي همدا آیات چې موږ ووایو همدې تصور او احساس او دعا سره چې د دې مشق موږ او تاسې وکړو. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير. مخکې آیات چې دی نو محترمو د دې ترجمه او پیغامونه بسم الله کې تیر شول. د دې په اړه صرف دغومره عرض کوم الرحمن او الرحیم ماغه چې موږ بسم الله الرحمن الرحیم کې وویل. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم. دا د رحم او زړسوي او د شفقت او د مهربانۍ دا رحمانیت او رحیمیت د الله صفتونه دي. دا وایي چې تخلقوا
بصفات الله، معنا دا ده چې دغه هغه صفتونه چې د الله دي، د الله رب العالمین دي، د هغې مظهر په تا کې راشي. دا رحمانیت او رحیمیت چې ته د هغې ذات بندی، زړه ستا هم دغسې نرم وي. هغه زړونه چې د دې شفقت او ترحم او د دې مهربانۍ نه خالي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه د مهربانۍ توقع او تمه نه لري. محترمو، موږ او تاسې اوس ګورو دا آیات تلاوت کو، امام تلاوت که یا موږ او تاسو تلاوت که الرحمن الرحیم، او سم د واره مانځه نه وروسته راوځو، صحیح ده، کور ته ځو یا بازار ته ځو یا صنف ته ځو یا دکان ته ځو چې لاس لاندې خلک کارمندان کار کوي، یا دفتر ته راځو، نو دا الرحمن الرحیم چې تا ویلې ته د دې مظهر اوسې. آیا داسې خو نه دی چې هلته په چا ظلم کې، داسې خو نه دی چې هلته ته د ترحم او د شفقت په ځای ته هلته تندرې را نازل شوې په خلکو چې کور ته راشي نو ټول بچي دي کټ لاندې ننوځي چې اله بیا یو شمشیري برهنه را ننوته چې اوس په کم یو باندې را نازلیږي. او صنف ته چې ننوځي و ډېر استادان په دې افتخار کوي چې صاحب د دهلیز کې را ننوځم که نه نو ټول منډې کي. ولې ته څه تور غم یې چې تا نه خلک منډې کي؟ تا وایې څه چل دی؟ تا ته خلک خواته راشي، ستا مخې ته راشي، ستا استقبال کی. دا سرچپه دا خلکو ته ډېر لوی داسې د کمال او د دغې دغه ښکاري. دا معکوس عادتونه. ته چې چېرته چارواکی نو په دې ته افتخار کوي چې خلک مې ټول ایرولي چې دا هر چېرته خو لاړ شم که نه بس نو خلکو نه زړه وتلی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه خو داسې نه وو. خو چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه دغې ته راغی، کوفې ته لاړ، یو سړی وخته خبر شوی و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي راغلی او جومات کې چې ولیده ورته ویل چې احبک یا معاذ. ښه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه همدغه خبره اورېد. یعنې هلته خلک خو د صحابه کرامو مخې ته راتلل او هغوی سره د مینې اظهار کو. نو ته ولې د هغوی په شان نه یې؟ ته ولې داسې چې خلک ته په یو لار روانې خلک درنه لاره چپه کي؟ نو محترمو، په همدې وجه باندې ټولو خلکو سره خصوصا کم خلک چې د لاس لاندې هغوی سره د مینې او د شفقت تعامل، د نورو سره د مهربانۍ او په مینه او په محبت تعامل، دا زمونږ او ستاسې د دې دین غوښتنه ده او زمونږ او ستاسو د دې ټولنې ضرورت دی. ډېر لوی ضرورت دی د دغې مینې او د محبت. مخکې دی نه چې جنت ته لاړ شو دغه ټولنه مونږ او تاسو جنتي کولی شو. قدرمنو ورونو، تعوذ مونږ او تاسو پرون زده که او دا خبرې ټولې تاسو ته زده وي. صرف ځینې مفاهیم هغه عمومي مفاهیم دا داسې ډېر داسې پیچلي او مغلق دغه نه دي. دا صرف په دې خاطر دی چې په مانځه کې دا را مستحضر شي چې مونځ یو معنا پیدا کړي. مونځ راغلی چې دا انسانان د بدو کړنو نه او د فحشاو نه وساتي، او دا هماغه وخت ممکن دی چې انسان فهمیده مونځ وکړي، او دا فهمیده مونځ هماغه وخت ممکن دی چې صحیح انسان کلمات هم ادا کړي او تر وسې د هغې هغه معنا په ذهن کې تکرار کی. دا به کیدای شي په پیل کې لږ سختی، خو دا ورو ورو د انسان عادت جوړیږي. خیر د یو میاشت کې دی جوړ شي، 2 میاشتو کې دی جوړ شي. دا د 2 رکعته مونځ هم چې سړی صحیح وکړي د یو لوی دعوتګر نه د هغې دغه ما لیکلې مصاحبه هغې ټول عمر د الله تعالی د دین په دعوت کې تیر کړی و. نو هغې سره مرکه شوي ورته ویل چې ته یعنې د دې ټول جهد څه دغه لرې؟ وایي چې زه هم چې یو 2 رکعته مې الله پاک قبول کړي که نه 2 رکعته مونځ، نو دا به زما ډېره خوشبختي.
همونږ او تاسو مونځونه هم هغسې دي چې خپله راته معلوم دي او توقع هم هغسې ده چې بس نږدې ده چې د پیغمبرۍ هغه دعوه رانه وشي نور دا هغه. نو محترمو خپل ځان او مقام ته په کتو دغه پکار دی چې څنګه یو هماغسې. نو مونځ چې دی د دې کورس یو هدف دا دی چې مونځونه زمونږ او ستاسو هغه معیاري شي. محترمو مونږ او تاسې نن راځو د ګرامر په بخش ته انشاءالله هغه وایو، خو د دې نه مخکې یو ورور د ټي پي آی تکرار کړي که چې لږ خلک بیداره شي. استاد سعید تاسې ټي پي آی ووایه، دوی ولاړ دي. فکر وکړئ، ووایئ، اشاره وکړئ، ټولې ووایه. ماشاءالله. کینئ، مهرباني وکئ. یو خو دوه کلمې تاسې زده کوئ په عربي کې، نیمه عربي به هم زده شي، هل او نعم، او یو بیا وروسته لام راځي. په دې سعودي کې استاد موجود دی، د ټولو اجي صاحبانو عربي به دا وه، شغل پی پولوس پی، شغل ما پی پولوس ما پی. نو هلم چې زده که هل معنا آیا او نعم معنا هو. دا خو موږ او تاسو عربي هم زده کوو، که څوک به دوبۍ ته تلل نو عربي به یې زده تیاره. هل او نعم. هل څه معنا؟ چې کله چا نه سوال کوي هل انت مسلم، هل آیا، او نعم معنا دا زده کوي ځکه دا وروسته بیا تکراریږي دغې کې. محترمو د ټوله عربي زه نن تاسو ته ښیم، ټوله عربي د ننني ګرامر درس په نتیجه کې تاسې چې دې ځای نه وځئ، تاسو کې ځینې خلک خو عربي ویلې ده، ځینو نه ده ویلې، چې تاسې دې ځای نه وځئ، دا قرآن شریف زه تاسې ته در کوم، تاسې به 95% اسم پیژنئ په دې قرآن کریم کې د نن درس په نتیجه کې. اسم چې شي ته چې اسم وایي، خبره ورسېدی. زه به تاسو ته عملي وښیم نن. دا ټول عربي دی، خو هغه روح المعاني ده، او تفسیر بیضاوي دی، او الجامع لاحکام القرآن دی، او تفسیر القرآن العظیم دی، او دی خو احادیثو ځینې کتابونه دي. دا ټول عربي، دا تفاسیر، دا فقه، ټول په درې شیانو کې خلاصه دي، یا به اسمي، یا به فعلي، یا به ټول عربي دا ده. نن موږ او تاسو اسم زده کوو. اسم هغه کلمې او لفظ ته وایي چې یا د یو چا نومي مدثر، یا د یو شي نومي لکه قلم، او یا د یو ځای نومي لکه ټوین ټاور. ټول اسما دا دي، یا به د یو چا نومي، یا به د یو ځای نومي، مکه، مدینه، کابل، پروان او مزار او دغسې، او یا به د یو شي نومي. زه تاسو ته په دې اسم کې دا خبره موکم، په عربي کې 80% اسمونه دي، د 80 نه هم زیات. دا حرف او فعل چې دی دا د اسم په پرتله باندې څنګه دی؟ کم دی. ځکه قرآن کریم کې د اسماو خبره شوې، وعلم آدم افعال او حروف پکې نه دي، ځکه چې اصلا دا شیان ټول اسما دي. خبره ورسېدی. یو خو تاسو دا تشویش تاسو نه رفع شي چې دا خو داسې سخت دی او دا خو زموږ نه زده کېږي، دا سخته خبره ده. یعنی دا سخته خبره ده چې دا اسم تاسو وپېژنئ. اسم څه شي ته وایي؟ یا به د یو چا نومي، یا به او یا به د ټول اسم دا دی. دا څومره اسما چې تاسې ګورئ دغه خلاصه ده.
اوس زه تاسې ته وایم لږ وروسته راځو. فعل به هم تاسې ته زه وښیم. فعل هم یو لفظ دی، یو لفظ دی، خو داسې یو لفظ دی چې یا ته د کار کېدل او یا د کار کول ته څرګند شي. شدن یک کار یا کردن یک کار، یعنی داسې یو کلمه، یو لفظ چې د هغې نه د یو کار کېدل او د یو کار کول. کېدل معنا چې ځینې کارونه په خپله کېږي که نه، صحیح ده، او یا د یو کار کول چې یو څوک یې کوي، فاعل یې کوي، دا ته څرګند شي. دا به وروسته راځي. او حرف چې شی دی؟ حرف دا دی چې دغه اسم او دا فعل دواړه سره یو ځای کوي. نور تعریفونه هم شته، خو دا موږ او تاسو قرآني عربي وایو. دغه قرآني عربي په ذهن کې کېدی، ځکه قرآن زده کوو که نه، دا د الله تعالی دا کتاب زده کوو. ګوره ټوله عربي چې دا هغه په څو شانو کې خلاصه ده؟ یو، دویم او دریم. اسم چې شی دی؟ او فعل چې شی دی؟ یعنی هغه کلمه چې هغې نه د کار څرګند شي. او حرف چې شی دی؟ دا سره یو ځای کوي. ښه نو دا سخته خبره ده، دا ازبره ایښوده. وایي قرآن شریف نه زده کوم چې دا ډېر سخت دی. دا سخت دی، تاسو ما ته ووایه. دا چا 80 کاله تیر کړي، او چا 50 کاله، او چا 40 کاله، او څوک 30 کلن. وایي قرآن شریف نه زده کوم، دا ډېر سخت دی. وروره دا قرآن شریف یا پکې اسم دی، یا پکې فعل دی، او یا پکې نور پکې بل شی نشته. نو دا یو برخه به نن ته ټوله زده کړي، یعنی یو ثلث نن ستا زده کړي، یو ثلث. خبره ورسېدې؟ نو ته څنګه وایې چې دا سخت دی؟ دا خو د دې آیات سره مخالفت دی چې وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، او ته وایې چې سخت دی. دا صرف چې دی نو بس خاص خلک به زده کوي، او دا نور به همداسې محرومي. محترمو، د دغه اسم چې اول یعنی یو ډیره لویه برخه ده د عربي ژبې، د هغې په اړه 3-4 خبرې موږ او تاسو زده کوو. دا اسم کله عامي او کله خاصي. ګورئ دا تاسې ګورئ، دا دلته کتابون لیکلی، یو کتاب. په انګلیسي کې موږ وایو ابوک. او دغه عام شی چې ته کله خاص کول غواړې، په دې باندې صرف یو کار وکړه چې الف لام ور باندې داخل کړه. کتابون و الکتاب. نو د دې معنا دا شوه چې الکتاب دی ووایو، د اخر کې چې دا 2 پیښونه و، دا د منځه لاړل. الکتابون به نه وی، لکه په انګلیسي کې چې مونږه دا ابوک نشو ویلی، یا به ابوک ویو یا به دبوک ویو. یو خبره ده زده کوي. یو اسم یعنی قرآني عربي کې چې مونږ او ستاسو قرآن راته مثالونه وروسته راځي، یا به اسم عام وي او یا به د عام اسم دغه دا دی چې په آخر کې 2 زورونه یا 2 زیرونه یا 2 پیښونه راشي. او خاص اسم هغه عامه نښه دا ده چې په هغې باندې په سر کې الف لام راغلی، او په انګلیسي کې په سر کې څه شی راغلی؟ ده راغلی. یو خو دا خبره ده. اوس د همدې قاعدې په اساس باندې تاسو د عامو اسمونو نه ما ته خاص جوړ کړئ. زه عام ویم، تاسو یې خاص کړئ. مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، معلم، كاتب مسجد غرفة هم داسې پسې وایه. تاسو به دومره عربي زده شي، تاسې به حیران پاتې شي چې دا عربي موږ کومه زده کړه. دا خو چونکې قرآني الفاظ دي، موږ قرآني الفاظ راوړي. دا
مسلمون 240 ځل، مؤمنون 213 ځل، او په همدې ترتیب دا په قرآن کې د دې استعمالات دي. د منګ او تاسې په د اسانۍ په خاطر مسلمون چې الف لام ور باندې نشته نو مسلمون دی که نه، خو د اسانۍ په خاطر کله مسلم هم ویو. خبره ورسېدی، ضرور نه دی چې همیشه هغه دوه پیښونه ورسره وویو. نو دا اخیری حرکت عموما هغه اخیری اواز پرېښودل کېږي، هغه ساکن کېږي عموما په عام دغې کې. نو مسلم وی، مؤمن وی، کافر وی، معلم وی، متعلم وی، همدغسې. دویمه خبره دا ده چې دغه اسمونه کله به مفرد او کله به جمع وي. اسم موږ او تاسو زده که عام او خاص، اوس مفرد او جمع هم زده که، او ځکه په قرآن کریم کې راغلي. د دې دغه د عربي ګرامر چې دی دا متفاوت دی چې موږ زه تاسې ته دلته ښیم. زه تاسې ته دا نه وایم چې ته به جمع د مسلمون جمع به څنګه وي، د مؤمنون اصلا دا مسلمن ولې دی، مسلمون ولې دی، او مسلمین دې پسې به ته نه ګرځې، ځکه چې دا شاته غټه فلسفه لري او د هغې وخت تا سره نشته. ته بس د ټو دی پوینټ خبره کوه چې دا کوم چې تا ته مهمه ده. په دې کې خبره داسې ده محترمو چې د اسم په پای کې، د اسم په اخر کې چې تاسې کله واو او نون یا او نون اضافه کوي نو هغه به د هغې جمع شي. مسلمون، مسلمون، دا تنوین لاړه دلته پیخ راغی او دلته سکون راغی او دلته دا راغی. نو مسلمون جمع چی شوه؟ یعنی هغه مفرد سره تا چی شی اضافه که؟ او کله به د جمع د پاره یا او نون اضافه که. مسلمین، مسلمین. د دې معنا دا ده چې کله مفرد باندې پیښو دوه پیښونه نو د هغې جمع به په واو او نون جوړیږي، او که کله په مفرد باندې دوه زورونه او یا دوه زیرونه د هغې جمع به دې پوښتنه به نه کوي چې په دې دوه زورونه ولې دي او دوه زیرونه، دې باندې مولوي صاحبان پوهېږي. ته خو څه مولا نه یې، ته هماغه خپل حد کې قرآن شریف باندې ځان پوه کړه. خبره ورسېدې. دا پوښتنه مه کوه چې مسلمان ولې دی او مسلمین ولې دی، خو په دې پوه شه چې مسلمینه دې ولیده نو پوه شه چې دا د څه شي جمع ده؟ تاسې مسلمینه دې چې چېرته ولیده دا د څه شي جمع ده؟ یا به مسلمانې او یا به، او که مسلمونه دې ولیده دا د څه شي جمع ده؟ آفرین. دا هغه تخنیک دی چې ته به عربي زده کې پرته د دې چې په فلسفه یې پوه شي، لکه چې خو ډېر دغې ته اړتیا لري. نو دا به تا مسلمان ته کار اسانه، چا سره چې ډېر وخت یې هغه د فلسفه هم زده کي، خو چا سره چې وخت نه وي او اوس غواړي چې د الله تعالی د کتاب ته رجوع وکړي خو باید پرې پوه شي که نه. خبره ورسېدې. دا دویمه خبره. دریمه خبره زه تاسو ته د څه مثالونه ویم، تاسو د هغې جمع جوړه کوئ. صالحون، صالحین، صالحن، مسلمون، مسلمین، مسلمن. یوسف دا مسلمن جمع چی شي ده؟ او د مؤمنون. آفرین. او انجینر صاحب ته ووایه دا د کافرون جمع چی شي ده؟ او کافرین د چی شي جمع ده؟ او مو وایه یا به د یا
یا د کافرن جمع ده یا کافرین جمع ده. په دې خبره پوه شوئ؟ تاسې د جمع او د مفرد مسله تاسو سره بالکل کلیر شو. ښه بله خبره ده تاسې ته وکم چې د اسم کې یو بل شی دی دلته هغه په بل درس کې راځي. د دې اسم عمومي نښې دا ما تاسو ته چې وویل د اسم درس چې نن تاسې ووایه او زه تاسو ته دلته قرآن شریف زما په لاس کې دی، زه به لفظ ویم تاسو به یې ښایه چې اسم دی او که نه دی. خبره ورسېدی. تاسې چې دغه نښې زده کړې چې په هره کلمه باندې 2 زورونه 2 زیرونه او 2 پیښونه ولیدل، چې د هر کلمې په اخر کې واو او نون ولیده یا او نون ولیده یم الف او تا ولیده، نو تاسې پوه شئ چې دا څه شی دی؟ اسم دی. دا زه تاسو ته دا هغه بله دغه ښیم چې اسم کله مذکري او کله مؤنثي. د مذکر اسم نه چې ته غواړې چې مؤنث اسم جوړ کړي، نو د دې مذکر په اخر کې الف او تا اول چې مؤنث ته جوړ کې دغسې تا ورکولګوه هغه مؤنث شو. مسلمون، مؤمن، صالح. څومره اسانه ده. په هماغه مذکر په اخر کې چې شی ولګوه، ټول اسمونه داسې نه دي خو غالب اسمونه داسې غالب هغه لوړه فیصدي. ما خو تاسو ته پرون ویلو چې موږ د اسان نه د مشکل په لور ځو. اول عام شیان زده کوو چې هغه دې زده کړه چې تا یو ځل سړی قرآن شریف ته راوسته به یې په خپله نه پرېږدي چې دا خو یادولی شم. خبره ورسېدې. اخیری خبره اسم کې دا ده چې د دې مسلمتون ته غواړې چې د دې جمع جوړه کې همدې په اخر کې الف او تا ولګوه، دا تا به حذف شي، دا به حذف شي، او الف او تا چې ولګې هغه د مؤنث جمع شوه. مسلمتون، مؤمنتون، صالحتون. یعنی په دې معنا چې عام او خاص د اسم موږ او تاسو وپېژنده، او مذکر او مؤنث هم وپېژنده، او بل هم چې جمع واحد او جمع هم وپېژندله. ښه اسم کې اغلبه همدا شی نه دي. ښه اوس د تاسې ته دا وایم چې دغه نښې دا 5 نښې چې هره کلمه م ولیده چې په هغې کې 2 زورونه 2 زیرونه دا 2 پیښونه فورا پې حکم وکړئ چې دا نه حرف دی او نه فعل دی. خبره نو څه شی دی چې د هغې په اخر کې م واو او نون او یا او نون ولیده د کلمې په اخر کې حکم پې وکړئ چې دا، او چې دغه تام د هغې په اخر کې ولیده دغه ګرده تا، او چې الف او تام ولیده دا اسم دی. ښه ته چې زه تا ته ویم دا ما 140 صفحه خلاصه کړې. زه دلته ویم بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم. الجبل چی شی دی؟ ولی اسم دی؟ ظلة چی شی دی؟ ولی واقع چی شی دی؟ بقوة چی شی دی؟ زه تاسو ته همداسې مخکې زما په دې یو صفحه کې القیامتي چی شی دی؟ اسم دی. غافلین چی شی دی؟ ولی اسم دی؟ یو نون خیر کې راغلی. ذریة چی شی دی؟ الآیات چی شی دی؟ ماشاء الله. الشیطان چی شی دی؟ ولی اسم دی؟ یعنی دلته منګ او تاسو تعامل په ساینونو په دې علامو باندې دی. تاسو خبره پوه شوئ که نه؟ یعنی سیستم داسې دی
چې ټول خلک خو هغه فلسفه د ژبې نشي زده کولی هغه نښې پیژني نښې چې وپېژندل یې په خپله پوهېږي چې دا اسم دی او که اسم ښه ته چې اوس مثلا یو چا ته سبق ووایې او هغه په د اولې ورځې په درس کې ټول یعنی 80% اسمونه وپېژني هغه څومره تشویق کېږي چې زه خو هسې اوسه پورې بې خبره وم نو دا کتاب چېرته سخت دی د الله بنده دا ته چا په دې مغزو کې ایښي چې دا سخت دی محترمو د دې کتاب سره فاصله ختمول غواړي زمونږ او ستاسو د ستونزو علت العلل دا دی چې دې کتاب نه دا امت لرې دی د اسلام دشمنان دا غواړي چې دې کتاب سره دا امت وصل نشي انسی او جنی شیاطین غواړي چې دې کتاب نه موږ او تاسو لرې پاتې شو نو ځکه الله تعالی موږ ته دا امر کړی چې نور ټول کارونه کوي د رسول الله سلام په مبارکه ژبه یې کړی چې بسم الله وایه خو دا کتاب چې کله شروع کوئ نو څه شی وایه فاذا قرأت القرآن ځکه اعوذ بالله وایي چې دا شیطان تا نه پرېږدي چې دې سره وصل شي خبره ورسېدي ټول کارونه به در باندې کوي خو دې کتاب ته دې نه پرېږدي او که دې کتاب سره وشل شو زما د هغې نه ووته زما د منګولې نه ووته محترمو دا ستاسې کورنۍ وظیفه هم ده چې سبا تلاوت کوئ په خیر سره که همداسې رسمي کورنۍ وظیفه درکړم که بیا به در باندې ثقیله شي زه همداسې پریکټس وکړئ چې تاسې څومره تلاوت کوئ اسمونه هلته په نښه کوئ او د دې علامو او د نښو په نتیجه کې نو بس قرآن سره خو همدا بلدتیا ده دا ضمیر ما تاسو ته ویلی او دا څه شی مسلمون ورسره یو ځای کوي ستاسې لاسونه داسې ایښي دي لکه میلمانه چې اوسئ هي تاسو پرون زده کړې وه او دا مسلمتون چې دی هي سره مسلمون نه راځي هي په زنانه ده که نه ښه وی عربي سخته ده ولا که دغه په 2 ورځو کې د مبتدي انسان ولا که دومره انګلیسي زده کوی شي او چینایي خو قطعا نشي زده کوی ښه نو عربي چېرته سخته ده ته چې دومره جملې په یو دغه کې زده کې ښه اوس هغه اول کې چې حل تاسو زده کړی و اوس همدې سره حل ولګوئ حل اوس جواب هم ورکوئ جواب نعم د دې جواب به نحن راځي که نه هل هي جواب مو دا عربي سخته ده سبا هم چې د اماراتو ویزه ولګي د چرت خراب نه کړ عربي دغه شوه محترم ورونو اخیری برخه زمونږ او ستاسو د درس هغه ښوونیزې لارښوونې دي او انشاءالله دا تکمیله د هغې نه مخکې محترم قاضي صاحب دا حدیث تاسو ووایه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي جزاك الله خير ده سر سبتا سيدا ترجمه والولي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وايي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ورودلی چې فرمایي څوک چې د علم لاره خپله کړي الله تعالی ورته د جنت لاره اسانه کړي
او د عالم لپاره هر څه چې په اسمان او ځمکه کې دي بخښنه غواړي، حتی په اوبو کې ماهي. او د عالم فضیلت په عبادت کوونکي باندې داسې دی لکه سپوږمۍ فضیلت چې په ټولو ستورو باندې دی. او علما د پیغمبرانو وارثان دي او پیغمبران په میراث کې درهم او دینار نه دي پرېښودي، بلکې علم یې پرېښودی. چا چې دا علم واخیست نو ډېره ستره برخه یې ترلاسه کړه. محترمو، دا حدیث شریف حقیقت دا دی چې که انسان په دې واقعي معنا موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرو که نه، چې هغې څه فرمایلي د هغې فرموده بس د کاڼي کرښه ده، نو د کاڼي کرښه محوه کېدی شي، خو هغه خبره بس نشي محوه کېدلی، تر اخیره پاتې ده. او موږ من حیث وحي په هغې ایمان لرو. هغې چې څه فرمایلي هغه څه شی دي؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. هغه جناب فرمایي چې د علم لاره چې چا انتخاب کړه بس د جنت لاره ځان ته اسانه کړه. د جنت نه پرته موږ او تاسو غواړو چې شی په دې دنیا کې چې شی ما او تا ته پاتې موږ یعنې په دې سپینه ګیره به اوس یعنې دا فکرونه کوو چې الله پلانې به یو ویستانې به یو دغه به یو که دا سپینه ګیره نه دا ځوانان به دا عمرونه چې شی پاتې دي. په دې دغې کې وایي چې په دې ځینې سیارو دغه چې ده هلته وایي شپه ورځ چې ده یو شپه ما کتاب کې لوستلی دا عطارد ده کوم هلته 22 کاله باندې یو شپه ورځ مشتمله ده، چونکې دا فاصله چې د هغې نه څومره زیاتېږي هغه زیاتېږي. دا خو زموږ دا فاصله ده د لمر سره په دغه اندازه ده، نو موږ ته دا دغه داسې ډېر ښکاري چې دا شپې او ورځې بیخي ډېرې دي. دا ډېرې نه دي، خبره ورسېدی. اصل خبره دا ده چې موږ دلته په دارالعبور کې یو، دا بس دا عبور کې روان یو بل ځای ته. زما او ستا منزل دا دی نه، اصلا منزل په لور روان یو او هلته منزل چې دی اصل زما او ستا ځای جنت دی. زموږ او ستاسو د پلار ځای و، پلار هم کوم ځای نه راغلی جنت کې و که نه. اصل ځای زما او ستا هغه دی، هغه ابایي کلیم چې دی هغه چېرته دی؟ خو پلار هم هماغه ځای نه راغلی و که نه. نو بیرته هلته تګ غواړي ښه چې په دې لاره مسیر کې خوا دې خوا نه شو. نو دغه جنت ته تک چې دی دا د علم لاره ما او تا ته اسانوي. من سلک یلتمس فیه او یبتغي فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طالب العلم او انسان چې تر څو ژوندی هغه طالب العلم دی. که څوک دا دعوه لري چې بس زه نور طالب العلمۍ نه وتلم ډېر جاهل دی. د سترو امامانو ویل چې موږ طلاب العلم یو. دا اوس داسې زمانه راغله چې یو دوه درې خبرې زده کړي او وایي چې بس زه خو مفتي اعظم یم. محترمو، دلته یو دقیق قصه کوله ته ویل چې یو سپین ږیری سړی ما لیده چې هر سهار به یې هغه کتاب ځان سره دغه کړی او هغې ته به ته نو یو ورځ لاره کې ورته چا ویل چې بابا دا خو ستا د سبق نه دی چې ته ویل ډېر ساده یي. وایي زه غواړم چې طالب العلم مړ شم، دغه مقصد دی، خو مرم خو اسم. من خرج یلتمس فیه من سلک طریقا یلتمس. غواړم چې جنت لاره ځان ته اسانه کړم. ته ډېر ساده یي، ما ته وایه چې ته ستا خو شی نه زده کېږي، که زده کېږي مې که نه مې زده کېږي. اصل خبره دغه ده. محترمو، بیا دا خبره چې داسې یو څوک تاسې ما ته وښیه چې د اسمان او ځمکې ټول مخلوق هغې ته دعا کوي او ځمکه یوازې دا بري نه، حتی الحیتانو. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره فرمایلي، مسلمان په هغې کې شک کوی شي چې شک یې وکړه خو په ځان تباه که. 100 په 100 کې ما او تا په دې باور لرو
چې په مفتو کې تعالی میان هم دعا کوي او غرونه هم کوي او ونې هم کوي او ځنګلونه هم کوي او دغه هم کوي او صرف په دې خبره چې طالب العلم شي. نو ټول کارونه زه او ته کوو خو یو طالب العلم کیږو نه. دا ولې؟ دا ډیره عجیبه ده، ډیره زیات عجیبه ده. خبه محترمو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا فرمایلی چې ګوره دا علما چې دي د ډیر ستر مقام دی چې د انبیاء وارثین دي. او تاسو وګورئ چې انبیاء په میراث کې چرته بابا آدم علیه السلام خو هغې وخت کې خو دغه به دومره نه وه، خو دا نوح علیه السلام به راواخلو که نه، هغې خو لږ بچي وو. په کوم ځای کې داسې ویل چې په دې عراق کې دا 1500 جریبه ځمکه د هغې ده. او د ابراهیم علیه السلام چې دی په عراق کې چې دی یو 10 بلډینګونه یې هلته دي، او بیا خو فلسطین ته هم تللی و، هلته هم نو یو 20 دغه یې هلته جوړ کړي دي، او مکې ته خو راغلی و، هلته هم یو ډېر جایداد لري. یو وروره اخرین پیغمبر وګوره چې شی په میراث کې، په ټولو پیغمبرانو په میراث کې دینار او درهم نه دي پرېښي، هغو هم دغه علم پرېښی. بل ورثوا العلم. په بل حدیث کې راځي چې الدین، دا دین علم دی، دا زده کړه غواړي. محترمو راځئ چې یو ځل دا مفاهیم بیا عام کو خلکو کې. دا بالکل بل طرف ته روان یو، د نورو شیانو موږ او تاسو په بلو شیانو کې مصروف کړي. دا امت اصلا په علم باندې د دې بنا شوی وی. اولینه وحی دا رانغله چې صلی، اول مونځ وکړه، او یا اول زکات ورکړه، او یا لاړ شه اول حج وکړه تیار په مکه کې، اقرأ اول دغه ولوله. هغه امت چې پیل په اقرأ باندې شوی اوس د دې اقرأ سره دښمني لري. خو ټول کارونه کو، خو د سبق ته که کوم مزدور راته ونیسي نو و کوم سرمایه‌دار خپل زوی ډېر لوکس مکتب کې اچولی و، سبق یې نه وی، ویل پلاره په عذابوه مې ما ټول کارونه کوم، خو دا مکتب ته که یو مزدور ونیسي یا به یې راته وی، او بس اخر کې به دغه ماته راکړي، دا اطلاعنامه به ماته راکړي. دا داسې نه کېږي، دا داسې نه کېږي. دا داسې یو صفت دی چې خپله انسان په هغې باندې متصف شي. خبره ورسېدی. محترمو د ښوونیزو لارښوونې کې دا مهمه خبره. او خو زه دویمه خبره تاسو ته دا کوم چې د ټولو علومو بنسټ دغه مبارک کتاب دی. دا کتاب تاسو ته ښکاري جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. دا د علومو خزانه دا د موتا سره ده، خلق پې نه پوهېږي. د دې علم خزانې سره وی قاری صاحبان به ختم وکړي، ولا موږ د واکه نه کېږي، موږ دکان چېرته پرېښودی شو، موږ دومره بیزي یو په مؤسسه کې، هلته پروپوزل لیکل دي، هلته ډونر سره ډیلنګ کول دي، او هلته د څه ورته وایي د ارزیابي ته څه وایي د اسسمنټ کول دي. په دغه کې موږ سره ښه اوس زه انجینیر یم، ما نه غواړي چې قرآن ووایم، د قاري صاحب کار ما نه غواړي. ای خالقه ډېر په تعجب به هم درته ووایم، زه یو ډاکټر سړی، زه باید ډالر چاپ کړم، ته ماته وایې چې قرآن شریف ووایه. یعنی دا اوس همداسې ده، دا وضعیت همداسې دی چې یو عام مسلمان ته، یو د آی ټي متخصص ته، د انګلیسي ژبې د ادبیاتو متخصص ته، یو انجینیر ته د قرآن خبره وکړي، داسې اول به داسې په تعجب درته وګوري چې ماغزه دې صحیح دي که نه. زه انجینیر، زه ډاکټر، زه اقتصاددان، ما ته دا خو د قاری صاحب کتاب دی، اب پوښه او دا کتاب پوښه. دا وضعیت دی که نه؟ نو محترمو دا د ټولو نه ارزښتناک کتاب هم دا دی. دې سره زما او ستا معامله دا ده. نو څنګه به زما او ستا حال جوړ شي؟ ولاکه ټک هم جوړ کړي. دا که د ډالرو داسې طوفان راوالوځي، ولاکه یې پې جوړ کړي، نه جوړېږي. او که دا د دې غرب د فلاسفو
د ټول قوانین ولاکه پرې جوړ کړي په هماغه نسخه به دا امت جوړیږي چې د دې امت اول جوړ کړی قرون فاضل او هغه هم دا نسخه وه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې او د هغې د تشریح او د نظارت لاندې د امت جوړ شوی نو محترمو موږ او تاسې د دې ټولو نه لویه ناکامي همدا ده چې دې قرآن نه موږ او تاسو دغه پاتې دا زموږ په تعلیمي نظام کې ځای نه لري 12م صنف نه خلک فارغېږي تاسو ما ته وښیه د قرآن تلاوت کوی شي په قرآن پوهېږي نه پوهېږي محترم ورونو زه تا سره یو بله خبره کوم فرض کو ځینې خلک پوهېږي تلاوت یې کوی شي که یو څوک د انګلیسي یو اخبار مطالعه کوي صحیح ده یا د یو بلې ژبې خبر مطالعه کوي هغه دې ته اړتیا نه لري چې هغه خبر دی بس ورباندې تېرېږي لیکن دا که ته مثلا د ساینس یو کتاب غواړې چې مطالعه کړي آیا هغه د اخبار په شان مطالعه کوي هغې کې تعمق کوي چې دی څه معادلات دي پکې فارمولې څه شی دي که ته د حقوقو یو کتاب مطالعه کوي د تقنین یو کتاب مطالعه کوي همداسې مطالعه کوي لکه اخبار چې مطالعه کوي کاسې د مطالعه که نه پوهېږي او که محصل نو 0 به واخلي 0 خبره ورسېدي او که ته د اناتومي د طب محصل او د اناتومي کتاب دی همداسې اخبار غوندې مطالعه کوي سبا چې راځي ډاکټر صاحب به 0 درکړی که ته پرې پوه شوی نه موږ او تاسې د دې انکار نه کوو چې د دې په تلاوت اجر نشته په هر حرف په لوستلو یې څو نیکۍ دي خو تغییر چې دی دا تغییر هغه تر هغې نه راځي چې زه او ته پرې پوه شوي نه وي خبره ورسېدي دا چې اوس امام صاحب تلاوت کوي او وویل چې اهدنا الصراط المستقیم اول الضالین نه وروسته امام تلاوت شروع کی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض قضا هدایت ته پې پوه شوې هدایت خو دې وغوښته دعا دې قبوله شوه دا هدایت دی ته پې پوه شوې چې پوه نه شوې نو تاله څه فایده ورسېده په قرآن کریم پوهېدل د دې کتاب حق دی موږ او تاسې صحیح ده اوسه پورې چې وخت دغه شوی دی تیر شوی به باید اوس یعنی انسان همت وکړي هر وخت یعنی د فعالیت او د زده کړې وخت دی او دا څوک دې دا نه وایي چې وخت رانه تیر دی ډېر علما او د دې امت ستر علما هغه په اخیري عمر کې دغه شوي ما د بخاري د امام بخاري رحمت الله علیه د صحیح یو شارح دغه لوسته وایي چې دا ډېر یو جومات کې خادم و ډېر سپین ږیری او ورځ وایي داسې چلو شو چې جومات کې ډېر یخ منطقه وه واورې شوې وي او دغه دا د جنابت غسل ورباندې دغه شو یعنی جنوب شو او لاړه په هغه واورو باندې ولمبل او دغه شو خو نتیجه دا شو چې سخت مریض شو وایي هلته کوم زنانه ویلې چې دا خادم صاحب که لږ په علم پوهېدلی که نه نو دا کار به یې نه وی کړی خود تیمم به یې کړی وی چې دا وایي هغه خبره د دې په دې غوږ کې ولګېده او بس سبق یې شروع کړ وایي داسې حتی ورسېد چې د بخاري په شارحینو کې راغی یعنې دا داسې نه ده چې څوک دې دا وایي چې وخت رانه تیر دی دا وخت نه دی تیر محترم ورونو ما تاسو ته پرون هم خبره کړې وه چې پلان جوړول غواړي او عمل کول غواړي او کنې نو واخته د بې عملۍ پلان جوړ دی که پلان هم جوړ نه که د قرآن د زده کړې دپاره نو د نه زده کولو پلان څنګه دی خو مخکې نه تیار جوړ دی په هغې خو روان یو د خیره سره نو و پرې نه دی
چې شیطان زمونږ او ستاسې مخه ونیسي او کله کله مونږ او تاسو مصروفیتونه بهانه کوو، کله چې شی کوو کله چې شی کوو، دا هیڅ بانې نه دي. ټول کارونه چې کیږي د قرآن برنامه خلک کولی شي چې تعقیب کړي. نو په پوره شوق او لیوالتیا قرآن ته وخت ورکول پکار دي او دا ځان سره ساتل نه دي پکار، دا نورو ته رسول پکار دي. جزاکم الله خیرا. محترم ورونو، موږ او تاسې ډیر نوي کلمات په ننني درس کې زده کړه. الله تعالی دعا کوو چې موږ ته الله تعالی د قرآن کریم د لوستلو، د هغې باندې د پوهېدلو، په هغې باندې د غور کولو، د زده کولو، عمل کولو او خپرولو توفیق را په نصیب کړي.